اعتدال نه وباسي. نو د بعضې تقریرونو په مقابله کې به زه یم چې موسیقي ډېره ښیي، کم از کم د خلکو به پې باندې لکه مثال په طور باندې افلاطون صاحب وایي د روح غذا ده که نه؟ دا خو خیر بعضې خبرې خو لږه مبالغه ارایي ده. موږ دا نه وایو چې دا د روح غذا چې کم دی دا د الله عبادت دی او د الله عبادت مونځ و روژه او حج نه دی، د مسلمانانو سره د انسانانو سره امداد کول دي. نو زه دا وایم چې که چېرې په اعتدال سره یو سړی دا شی وساتي، ټایم پې پاس کوي، تشخیص ذهن پې باندې کوي، شاعري ورسره بېدینه او بېحیایۍ ولا شاعري نه کوي، نو دا څه داسې شی نه دی چېرې په دې به سړی کافر شي. ما درته ووایي چې بعضې د مولیانو تقریرونو نه دا ډېره ښه ده. د بعضې مولا تقریر نه او د بعضې خلکو د مجلس نه به زه یم چې تاش ښه وي، د بعضې ملایانو او د بعضې خلکو د تقریرونو او د مجلسونو نه به زه یم چې لډو ښیي. ویشتمه سپاره کې دا حکم فرمایلی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او الله ته چې بندگان څومره نږدې کېږي نو د هغه په عبادت باندې نږدې کېږي او په مانځه باندې او په سجدو باندې نږدې کېږي. سجده چې دی په مانځه کې ډېرې سجدې لګول دا سبب د تقرب الی الله دی. الله په 13مه سپاره کې فرمایي واسجد واقترب، الله ته سجده کوه او د دې سجدې په ذریعه الله ته ځان نږدې کوه. یو بنده غواړي چې الله ته ځان نږدې کړي نو په مانځه او په سجده باندې دې الله ته ځان نږدې کوي. یو قسم انسي شیطانان دي چې د هغې د جملې نه د منیر شاکر په نوم باندې یو انسي شیطان او دجال دی، دا خلک د نیکو اعمالو نه بندوي. یو جني شیطانان دي، یو انسي شیطانان دي. د انسي شیطانانو په رابطه الله قرآن کریم کې وایي وانهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون انهم مهتدون. دا شیطانان چې دي دا خپل ملګري د سمې لارې نه بندوي، د مانځه نه یې بندوي، د تراویحو نه یې بندوي، د اذان نه یې بندوي، د صلات تسبیح نه یې بندوي، د حج نه یې بندوي. وانهم دا شیاطین چې دي لکه منیر شاکر دا دجاجله چې دي دا دجالان او شیاطین لیصدونهم خپل انډیوالان بندوي عن السبیل د حق لارې نه ویحسبون انهم مهتدون، او دوی دا ګمان کوي او فکر کوي چې ګنې موږ په سمه لار روان یو. د ده دا متبعین چې یو 5 کسان ورته لاندې ناست دي دوی دا فکر کوي چې ګنې دنیا کې همدا په صحیح لاره دی او دا لوی شیطان الانس دی. ګورې چېرته دې د رشوت هغه مسخره ونه کړه، رشوت پورې چېرته یې د سود پورې مسخره ونه کړه، چېرته یې د زنا هغه انعکاس په مسخرې په شکل سره ونه کړو. د مانځه پورې ریشخند وایي، هغه څوک چې مونځ کوي د مانځه د ادا پورې ریشخند وایي، خوله ورانه کوي او اواز بدل کړي د خر غوندې. یو پله به جهنم وزل کوي مولا او بېزل کوي، داسې جهنم الله، داسې قهار الله، داسې جبار الله، داسې بل طرف ته بیا راوړي چې پلان کې کلمه ووایي که نه بیا عذاب قبر در باندې اثر نشي کوی. سورت یاسین چې څوک وایي که نه ماسخوتنه پورې به الله پاک بګړېلی نه ورکوي، نو بیا ما الله ته څه ضرورت. خو سهار به سورت یاسین وایم او تر بېګا پورې خو د داسې العیاذ بالله الله د سورت یاسین نوکر موږ ته ښکاري. الله د سورت یاسین الله اکبر نوکر یې راته ښکاري. اذان پورې ریشخند کوي، د اذان پورې مسخرې کړي. تاسې خپله کلیپونه وګورئ، مانځه پورې د مانځه د هیئت پورې ریشخند والی، د اذان د هیئت پورې مسخره کړي، د صلات تسبیح د هیئت پورې ریشخند والی، د جمع مانځه ته په تیزۍ سره تک پورې ریشخند والی، د اوداسه پورې چې قرآن پاک کې الله فرمایلي چې تاسې اودس وکئ او مونځ وکئ هغې پورې ریشخند والی. نو استهزا او ریشخند کول د الله د عباداتو پورې دا کوي، نو دا د صدربوش نه هم لوی رذیل او خبیث دی. او دا وایي که صلات تسبیح ثابته شوه په صحیح روایت کې زه به د سړي بچی نه یم. نو وایه ته د سړي بچی تاله چا ویلي؟ ته کله د سړي بچی؟ ته خو د سړي بچی ځکه نه یې چې هغه دین پرېږده. زه صلات تسبیح هم غلط، مونځ هم نشته په اسلام کې ومې منله، روژه هم نشته ستا خولې پسې لاړم، زکات هم نشته، حج هم نشته، دا یو شی هم نشته. نو انسانیت خو شته که نه؟ ته خو د انسانیت ته چوکاټ نه وتلی، ته خو نه پښتون نه انسان یې. دا ګوره دومره بې شرفه انسان دی چې په خپل حیا او ناموس نه دی. دې په یو کلیپ کې ویلي که شیطانان پیریان چېرته د انسان شکل جوړ کړلی شي، دې مثال ته یې ګوره، نو یو پیری به زما شکل جوړ کړي او زما ښځې ته به راشي او هغې نه به اولاد پیدا شي. دا اوس د ده سړیتوب دی، مثال یې ځان کې جوړ کړی. بل ځای کې داسې ویلي چې ای منګل باغه چې پېښور کې چې زه ما وخت کې ویل ای منګل باغه دا لشکر اسلام یوه بستره دی او بړستن ده، دا بړستن ما جوړه کړه، دا بستره ما جوړه کړه،
ته پکې ورننوتې او زما بچي دې ایستلي دې بړستن کې دا زما کورنۍ م ځان سره دننه که نو پردي سړي سره خپله کورنۍ څوک بړستن کې ور دننه کوي نو وایي زه باړو د سړي بچی نه یم نور به څنګه د سړي بچی کېږي صلات تسبیح په حدیث د حضرت عباس رضی الله عنه باندې ثابت دی چې د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمیل ای تره ای عباسه زه تا ته داسې یو مونځ ونه ښیم چې ستا ظاهري او باطني او واړه او لوی ګناهونه او مخکیني رستني ټول پې معاف شي بیا ورته د صلات تسبیح طریقه وښوده په دې کې چې کوم درېیمه کلمه د تسبیح ته دې ورپورې ریشخند ویلی دی و ناستو خلکو له وایي هغه پیښې به زه نه کوم د ده شکل خو ورله جوړ دی د دغه خوله م داسې د کلی داسې کږه کې دې ځای راوړي کلی داسې کږه کې د سامري د سکي غوندې د سامري سخی هم داسې و قرآن پاک کې الله فرمایي جسدن له خوار یوه رمباړه یې لرله دا چې رمباړه وباسي خوله دې غوږ له ویسي نو هغه ریشخند د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې کلمو پورې ریشخند ویلی دې کلمې پورې د الماس نه تیره دی 500 کاله داسې دی او 500 کاله داسې دی او 500 دی کوم ځای کې لیکلي دي قرآن شته پکې اول خو یې راته وښیه چې شته پکې بیا به پلانې کلمه ووایي او په دې باندې داسې تیر شي په کلمو سړی تیریږي پلانې منځو کې دا کار به وشي نو تاسو خو وروره د منځونو ټیکهداران یې صلات تسبیح به م کړی وی دعا به م کړی وی چې یا الله موږ ټولې مینېګان کړي تاسو له خو ټولې دعاګانې درځي ټول عمر مو عوامو ته وظیفې وښودلې په دې خپلو وظیفو مو خپل سیټونه ولې بایله لا اله الا الله والله اکبر دا د الله رب العزت ذکر دی قرآن کې ځای په ځای الله خپلو بندګانو ته وایي وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس پاکی بیان کا سره د حمد د رب نه مخکې د راختو د نور نه وقبل غروبها او مخکې د ډوبېدو د نور نه ومن الليل فسبحه د شپې م د الله تسبیح بیانوه سبحان الله ویو مونځ کوه او په صورت مزمل کې الله رب العزت فرمایي واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا نوم د رب یاد کا او بل ځای کې الله وایي سبح اسم ربک الاعلی پاکي بیان کا د رب خپل چې لوی دی نو دا تسبیح بیانول قرآن پاک کې ځای په ځای الله ویلی دي په صلات تسبیح کې د الله پاکي بیانېږي د صلات تسبیح خو پرېږده دې مطلق منزله قایل نه دی دا رزیل دا د منځه قایله نه دی دا وایي تاسو چې مولانو نه پوښتنه وکئ چې قرآن او دین راله بیان کا نو به درته ووایي چې سهار کې راپاڅېږي استنجا وکړه او مونځ وکړه اودس وکړه نو سهار کې چې راپاڅي همدغه ایمان دی که نه چې دا وکړې سهار چې راپاڅې څه به کې نو تا غوندې به یې چې سهار راپاڅېږي خلکو له ټوپک راواله پرېږدي او په بل باندې د سره وویشته فساد دې جوړ کړو لوی مفسد دی خو تا پسې چې ولاړ دی د جهان حمقا در پسې ولاړ دی ګنې ستا هغه شکل ته چې څوک وګوري قوارې ته دې وګوري انشاءالله دې نه به دا معلومه شي چې ستا ظاهري صورت دا نن باطن سیرت باندې دال دی دلالت کوي چې څنګه ظاهر کې منحوس نو دغسې دننه منحوس الله پیدا کړی نو د مانځه ته دا قایله نه دی صلات تسبیح خو لرې خبره ګوره د مانځه پورې ریشخند کوي د اوداسه پورې استهزا کوي د استنجا پورې څومره استهزا کړې ده حالان چې بخاري مسلم ترمذي ابن ماجه د ټولو د حدیث کتابونو باب الاستنجا دا راغستی دی دویمه خبره عزتمندو په لنډو ټکو کې دا کومه د ده نادودې خو ډېرې زیاتې دي دته جواب ورکول دام زمونږ د جامع او د شان سره نه ښایي دا خو یو ارذل انسان دی خو د عام پوهاوي د مسلمانانو دپاره دا خبره کوم هر چا چې په ده باندې د خپل مړي جنازه کړې جنازه دې راوګرځئ بیرته یاد ساتئ دا خو جنازه نه مني چې څوک یو شی نه مني څنګه دا مخکې کې ګوره یو سړی چې زه ویم زه چې زه مونځ نه منم په اسلام کې مونځ نشته او ته راته مولوي صاحب لږ مخکې شه جمع راکړه نو تا نه به لوی خر بل نه نو دې چې څوک جنازې له مخکې کوي دا پوښتنه دې ترې وکړي ای تعلیم یافته خلکو که تاسو یو ټکی سبق ویلی زما دا کلیپ په غور باندې واورئ دا وایي روایات نه منم قرآن منم روایات نه منم نو ده ته داسې ووایه چې جنازې مونځ قرآن کې شته نه نشته که وی وایي ښه جنازې مونځ خو روایاتو کې راغلی لکه څنګه چې عذاب قبر په روایاتو کې راغلی او دی نه مني لکه څنګه چې حوض کوثر د نبي علیه السلام روایاتو کې راغلی دی نه مني لکه څنګه چې شفاعت د رسول الله روایاتو کې راغلی دی نه مني لکه څنګه چې صلات تسبیح روایاتو کې راغلی دی نه مني نو د جنازې منځم په روایاتو کې راغلی قرآن کې الله نه دی ویلی چې یا ایها الذین آمنوا اذا مات منکم احد فصلوا علیه بالجنازه
ای د ایمان خاوندانو چې یو سړی مړ شي د جنازې مونځ پرې وکړئ قرآن کې نشته صلات الجنازه په روایاتو کې راغلي صلات الجنازه بخاري کې راغلي صلات الجنازه ترمذي کې راغلي صلات الجنازه هدایه کې راغلي او دا یو نه مني صراحتا درته وایي تاسو تلیفون اورئ که نه اورئ نو چې نه مني د جنازې مونځ د ده په نیز په اسلام کې نشته نو بیا څنګه مخکې کوئ چې جنازې مونځ پرې کوئ ما له چا وویل چې دا پښتون صاحب کوم مړ شوی دا ګیلمن صاحب د ده جنازې مونځ هم د حکومت خیر دی تازه شپو کې کېږي یا بیا راوسپړئ د جنازې مونځ پرې وکړئ یا په قبر وکړئ دې چې جنازې مونځ کړی یا ترې پوښتنه وکړئ تاسو خو دومره څه ناڅه ویلي دي مفتي صاحب دا د جنازې مونځ په اسلام کې شته که نشته دا باندې خو موږ وکړو که ویل او شته واخه قرآن کې کوم ځای کې راغلی ته آیات ما ته ووایه که ویل قرآن کې نشته که وایي خو خو موږ له به هغه آیات واوروئ تاسو که ویل چې نشته وایه په روایاتو کې راغلی ته خو روایت نه منې که نه ته خو وایې چې روایاتو کې هر شی شته روایت زه نه منم نو بیا د جنازې مونځ نه څنګه مخکې کوئ که هسې رواج کوئ که جنازې مونځ دې دپاره چې د الله په حضور کې د دې مرده سفارش دی چې الله وبخي نو بیا راوګرځوئ او که هسې یو پښتونولۍ رواج دی مخکې کوئ یو څوک او صرف هغه تکبیرات کوئ او دنیا له دا ښیي چې دی یو مسلمان دی دا د جنازه هم پرې وکړه بیا ستاسو خپل کار دی خو دا ارزل چې دی د جنازې مونځ نه مني پنج وخته مونځ نه مني بلکې ریشخند ورپورې کوي یو نه منل دي یو د مانځه د ادا او د هیئت پورې مسخره کول دي د مانځه ادا او هیئت د دواړو جهانو سردار مبارک مونږ ته ښودلې دا ریشخند کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ریشخند دی او دا سور کفر دی نو په دې وجه باندې دغه خبرې چې دا یې کوي دا د کفر خبرې دي دا بالکل د اسلام نه دي څوک چې دې ته د اسلامیت خبرې وایي یا وایي چې نه د ده مطلب بدل دی او تاسو پرې نه پوهېږئ نو دا سړی ورسره زندیق او بېلارې او ګمراه او کافر دی زه خو بالکل په ده باندې د کفر عقیده لرم چې دا سړی د اسلام نه خارج دی کافر دی ځکه چې د اسلام ستر پیغمبر پورې او د هغې اداګانو پورې څوک ریشخند کوي مانځه پورې چې څوک ریشخند کوي هغه کافر دی ځکه د شعیب علیه السلام قوم مانځه پورې ریشخند کړی اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا تا له دا مونځ دا چل ښودلی چې موږ د پلار او نیکه دین پرېږدو د شعیب علیه السلام قوم اهل مدین چې الله هلاک د مانځه پورې ریشخند چې دی شیطان کړی دی د اذان پورې مسخره دا د مکي مشرکینو کول الله رب العزت فرمایي واذا نادیتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا یعقلون کله چې تاسو اذان کوئ مانځه ته نو دوی ورپورې ریشخند کوي دا په دې وجه چې دی یو بېعقله قوم دی نو تاسو د ده کلیپونه وګورئ د اذان هغه پیښې هم کړي د ده کلیپونه وګورئ استنجا پورې هم ریشخند کړی چې زه به امریکنیانو له وایم چې د بمونو په ځای اوبه راولېږئ خو دا خو د امریکې بچی دی او بل دا چې وایي چې دا صلات تسبیح مفت دی وینه پرې نه تویېږي نو تا څه وینه تویه که تا کې که غیرتي کشمیر د پاکستان یوه ټوټه ده کشمیر د پاکستان برخه ده که نه ده که تا کې غیرتي ته نرې ته مذکر یې ته کشمیر دې لیدلی چېرته خوب ورمخکې شوی تا کله کشمیر لیدلی دی نو تا کوم ځای کې توره وکړه خو اپرېدي د خپلو کې په جنګ واچول خپله وتښتېدې بیا د ټینګ هم نوې ځان دې په حکومت باندې ونیولو بندي شوې نو عزتمندو د دې سړي کلیپونه اورېدل دا ډېر خطرناک دي که څوک په عقیده باندې اوري خو دا یو 5 کسان دي الحمدلله ډېر مسلمانان په دې باندې حقیقت باندې اوس پوه شوي چې دا رذیل چې دی خارج از ایمان او د انسانیت د دایرې او د شرافت نه خارج دی ځکه دا چې خوله تاوی راته وایي او کله سر داسې تاو کړي کله داسې نو هغه دم بم داسې ونه کړي نو د حرکات او اداګانې هم د ډېرو ارزالو دي او د شرافت نه خارج دي نو د دې سړي اتباع مه کوئ او نه د ده خبرو پسې لاړ شئ الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت د صراط مستقیم